ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسې ګورئ د ډریورانو بنسټ لخوا خيريه بنسټ لخوا یو څو قدمه مرسته شوې ده د کلینډر کاتب په نوم ډریور شي څه موده وړاندې د ماتې په وخت کې د هارډ اټیک پرې راغلی وفات شوی نو د هغوی سره د ډریورانو خيريه بنسټ او دې ته ورته نورو ډریورانو مرسته کړې ده نو دغه مرسته کوونکو سره د چا چې ورسره مرسته کړې دوی ته پوښتنه کوو چې د ډریور په اړه به د معلومات اخلو چې دا څنګه وفات شوی د موږ سره اوسئ سلام خدامه شئ خیر اوسې د عثمان نیوز څخه ډېره مننه کوو چې موږ سره په هلو ځلو کې هر وخت شریک ډېره مننه ژوندی اوسئ که تاسې راته ووایئ چې دغه ډریور څنګه وفات شو دغه د مرګ کیسه خو راته وکړئ دا ډریور خو چې و بیچاره الله جل جلاله دې ورته جنت فردوس نصیب کړي په تورخم کې به یوازې دغه وړو ماشومانو دپاره د یو څو روپو نفقې دپاره به ټریپونه کول په تورخم کې او تقریبا داسې 14مه وه که 15مه روژه وه چې د ډوډۍ وخت او په ده باندې هډ اټیک راغی او خپل ژوند یې د لاسه ورکړ او الله جل جلاله ورته جنت فردوس نصیب امین الله دې وبخي دغه مرستې ورسره چا کړي دي او تاسو دوی سره مرسته وکړه تاسې دغه نغدي مرسته مو کړې څومره مرسته کړې وه نغدي چې دا څومره نغدي مرسته ډریورانو د تورخم او د کابل ډریوران د لین ډریوران موږ سره په هر بخش کې په هر وخت کې سخت وخت کې لاس راکړی او موږ سره مرسته کوي څه سامان ورته راواخیست او څه نغدي پیسې دي چې اوس به دې ته موږ سپارو او د نورو ډریورانو څخه دغه هیله لرو چې داسې مظلوم خلک او داسې ماشومان چې بېڅوکه یي هېڅکله یې مه هېروئ او خپل ذهن او خپله کوم دغه هم شي صدقه هم شي دغسې خلکو سره یې کوئ ځکه چې دا بېڅوکه دي هېڅوک نه لري ډېره مننه ژوندی اوسئ درنو لیدونکو د هغه کس سره خبرې کوو چې خلکو ورته مرسته تسلیم کړې وه نو څومره پیسې ورته وصول شوي وي څومره یې سامان راوړی دی هغه سلام سړی مشر خیر پیل کې راته دا ووایه چې تاسو سره څومره مرسته شوې د خلکو لخوا څومره ورته سامان اخیستل موږ سره تقریبا تر اوس مهاله چې د روپۍ 10مه ده 1,19,200 کلدارې مرسته شوې وه چې په هغې کې موږ څه دې دا د سودا ورته راوړل او څه تازه پیسې دي هغه هم راوړي پیسې ورته تسلیموو ډېره مننه دغه پیسې او دغه مرسته او تاسې دوی ته تسلیموئ هو دوی دا د وفات شوي کس اولاده هو دا د کامل باسولي اولاده ده چې څو ورځې مخکې د تورخم د پاکستان په سټیټ باندې هارډ اټیک پرې راغلی و او غریب وفات شوی و او دی درته راوړه او دا یوه مهمه خبره دا ده چې دا د موره یو نور ورونه کامل نه لري او دا ما سره چې څنګ کې ولاړ دی دا هغه زوی ګونګی دی خبرې نشي کولی او دغه نور دغه واړه ماشومان نو که هر څوک آینده دپاره هم څه کومک مرسته کول ورڅه غواړي که په خپل لاس یې راوړي او که زموږ په دې ډله کې هر یو کس ته تسلیموي انشاءالله په ښه اندازه او ښه په ایماندارۍ برخه باندې به دوی ته دغه کوم کومک چې د ډریورانو لخوا نه کېږي د تورخم لین ډریوران هغه به دوی ته رسي ډېره مننه دا تعداد خو تاسې ووایئ چې هغه کسان چې مرسته یې کړې د هغوی هم به ورشي زموږ مرسته بې ځایه نه شي نو تاسې دغه مرسته 48,000 کلدارې په ما خپله راجمع کړي وي 15,000 کلدارې امان الله په نوم کس راټولې کړي وي
33,200 کلدارې فضل الرحمن په نامه راجمع شوي دي. 15,000 کلدارې پهلوان په نامه راجمع شوي دي. 20,000 کلدارې د شیخ رحمت په نامه راجمع شوي دي، چې دا ټوټل 1,13,200 کلدارې کېږي، چې څه تعداد مو ورته سودا واخیستل او باقي مانده به انشاءالله اوس ورته سپارو. ډېره مننه ژوندی اوسئ. تاسې ورته دغه مرسته تسلیم کړئ، تاسې دغه مرسته اورېدونکي وګورئ. ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه، ورباندې نه کړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه. تا کې خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه، تا کې خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه. په کار مې نه دی د خانانو د خانۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه. الرحیم دا اوس چې موږ کوم کور کې ولاړ دا د کامل باسولي مرحوم کور دی او موږ راغلي د دوی د کور وضعیت په دغه حالت دی. نو که هر څوک ورسره آینده مرسته کول غواړي که نه، نو کولی شي چې خپله راشي ښه خبره د رایې وړي او تسلیم کړي، او که دغه موږ کوم تعداد کسان نن راغلي او پیسې له ځان سره راوړي او دغه کسانو ته یې تسلیم کړل، انشاءالله دوی ته به خپل هغه کوم کومک چې ستاسې لخوا نه کېږي به ورته رسېږي. او یقینا چې د کور حالت ډېر زیات خراب دی، کومک وکړئ او دریغ او څه وکړئ. خلک چې دي ډېر زیات کمزور دي او الله دې ستاسو خیراتونه قبوله منظور کړي. وختوله میاشت ده او الله پاک آینده موږ تاسو دا دغه راکړي چې کومکونه وکړي کمزور خلکو ته ډېر بېوسه خلک. او بیا زمونږ بیا هم د ډریورانو باندې غږ دی د خپل د ننګرهار او د کابل په ډریورانو باندې چې هر یو ورور مطلب که ډریور او کلنډري باید هر یو سړی کومک وکړي. 1000 او 2000 باندې هېڅ چا ورته نه کېږي، دوی په ډېر غټ کار روانېږي. خو موږ ډېره مننه د اعصاب خان نه کوو، مننه د امانګانه کوو، د خطر نه ډېره مننه کوو او د ټول د الله پاک خیراتونه قبول کړي او الله پاک ټول د بیا آینده دپاره بیا د مرسته کول توفیق ورکړي او الله د خیراتونه په خپل دربار قبول او منظور کړي.